سلامونه، زه یم ستاسو کوربه فیض ظفر. نن د یو داسې عظیم شخصیت سره ستاسو ملاقات کوو چې پښتنو کې به داسې څوک نه وي چې د هغو د نوم او د شکل نه به واقف نه وي. پېژندلې ولسي سندرغاړه زرڅانګه چې خپل نوم یې ځلوبی دی او په زرڅانګه باندې مشهوره ده. پخیر علی درته وایم جي، څنګه یې جي؟ خیو بچه خبر روانه بابا وایي چې الله دې سواد ته راوله د سواد په بهانه. نو سواد ته راغلی پخیر علی درته وایم. الله دې عزت وکړه، دې مو ډېر کاله دې. اتیا کاله ستاسو عمر دی. جی سندرې د کوم وخت شروع کړې وې؟ ما د بچپن نه 16 کالو وایي. دا نه سندرې شروع کړې. د اوسه پورې څومره سندرې ویلي؟ ډېر د 16 کالو نه شمار کوه چې هغه نه اوس په ټنډۍ بسو. نو کور کې نور شام سندرې ویلي که نه تاسو شروع کړې وې؟ نه مونږ کور چې بل چا نه ما شوق ورسره. ښه، تاسو خو یې د لکي مروت بنو بن مروت یې مروت. نن سبا کوم ځای پاتې کېږي؟ مونږ نن سبا کوټ کې پاتې کېږو. کوټ کې که نن سبا د خپل ژوند حال ووایي چې په څه حال ژوند تېروئ؟ ژوند مو دا ده چې کور مو نشته، هغسې دا شپږ بچي مې دي، د واړو واړو ماشومان دا د ډکه که ځان ډکه که وړو زامنو لی ورکړه. نه مو کور شته، نه مو ځمکه شته، نه مو پوله سره هېڅ شی مو نشته. کور نشته نو څه کې اوسئ؟ یو کډه ده چا راکړې هغې کې اوسو. ښه، یو داسې هغه د غریب غوندې سړی ده، ما غوندې کډه راکړې ده کې مې تینټونه لا کړي دي. خلک وایي چې زرڅانګه بیبي یوه ډېره مشهوره سندرغاړې ده ولسي، دنیاګانې ویلي، دنیا هېوادونو ته دې سره خو ډېر ښه پیسې. چې پیسې به ما دروغ زه وایم چې د کور ما ته مرسته جوړه، خو پیسې نشته در سره. شپږو بچو ته ودونه کوه، بچي راوړه، هغه ته ګټ ورکوه، بیماران سي، رنځوران سي، ښادي سي، غم ښادي شو، پکې به څه وکړو؟ بچي مو څه کار نه کوي؟ څه شي کار کوي؟ خو دغه باجې دبړې غږی. ښه، هغه هنرمند دي. مطلب که تاسو د پروګرام نه ځئ نو ستاسو سره باجه او هارمونیم تبله غږوي. دا خاوند مو ژوندی دی که مړ دی؟ مې مړ ده. مېړه مو مړ دی. دا راته ووایي چې اولنۍ ګانې مو څنګه شروع کړې وې؟ اولنۍ ګانې که مو داسې شروع کړی چې موږ وطن کې یو ښادي وه، بیا مخکې خو د پیپې نو دا ډولونه مولونه خو نه وو. بیا زه یو مصطفی و د لکۍ و، هغه بینجو غږوله، مخکې بینجو وې. ستا خو ښه اواز ده جنکۍ، زه بوته چې ستا خو ښه اواز ده. هغه سړي ما اواز واورېده، استاد و هغه، چې راځه یې ریډیو له دې بونځه. زما بابا ویل ریډیو له مه ځه، زه ځم ما شوق ته ورته. پلار یې ورته توړه ویل ما شوق ته. ستاسو سندرو ته شوق و؟ ما شوق. ویله ښه بیا لاړه شه. سندر مې چې هلته وکړله، دا مخکې هغه زوړ ریډیو و، هغه کې ما چې غاړه وکړه جیلیانو نه اوازونه کول، جیل نه اواز ورکړم دومره. کومه غاړه اولنۍ په ریډیو کړو؟ لږ راته په خپل خوږ اواز کې ووایه که زما د څه نصیب که خدایه وایي وچې نور ګلان دیه ګرانه یا زه غوټۍ ولاړه یمه. دا غاړې ما وکړې، هلته د ریډیو والا کیسټ وشلېده، ته بیا اډیشنه به ما ته دا ریډیو ته راځې، اډیشن به نه کوې ته. ښه، بیا ټي وي ته کله راغلي وئ؟ ټي وي چې دا ګاڼه مې کړې، بیا ټي وي ته یې وغوښتله. ښه، بیا لاهور ته لاړم، بیا اسلام آباد ته رالم. ما زرڅانګې بې ستاسو پروګرامونه په امریکا کې، په جرمني کې، په ډېرو هېوادونو کې اورېدي دي. څومره هېوادونو ته تللي؟ ودو ته ځو، امریکې ته ځو، په سرکاري په هغه باندې پروګرام ته ځو. ما سره ډله وي چې کومې لا 1 لک روپۍ راکړي، موږ سره خو اسلام آباد چې موږ ته 1 لک روپۍ راکړي، په هغې کې څه د ډمانو ته ورکړه، چې کوم کسبدار خلک درته هغو ته برخه، ما ته څه شی پاتې کېږي په 1 لک کې؟ د بهر هېوادونو کې هلته شاته ویل نه شي پاتې شه؟ بیا ما د پاکستان لوټې نه ویرېدلې، پاکستان لوټه خړې لوټې مې نه ویرېدلې. په هر ځای راکوي ما ته ځای ښودلی، هجرت نه کړو پاکستان، پر ټرین کې غیرت کوم، هجرت نه کوم. په پاکستان کې زیات پروګرامونه کوم ځای کړي دي؟ په پېښور کې مو کړي دي، په دا بغیر کلي نه دا کرک څه، دا اسلام آباد څه، لاهور څه، دې کې مې کړي. حکومت اعلان کړی و چې
کم فنکاران دي غریبانان دي هغو له مونږ پیسې ورکوو والله که خدا راسي که چا راکړي نه دې چا موږ ته ډېر راکړي د میاشتې پیسې شروع شوې چې 10,000 روپۍ میاشت ورکوو هغه مخکې راکولې هغه یې درکړي مخکې راکولې اوس چا چې کوم ګلکاران ته ورته یوه انا چا نه ده ورکړې سرکار نه ده ورکړې د دې اتیاو کالو په عمر کې اوس هم مجلسونه له ځئ ولې نه څوک مې پرېږدي نه پښتانه مې پرېږدي نه پښتانه روایت دومره مین دي په اواز باندې په تاسو باندې چې پښتانه پرېږدي نه ستاسو خوږ اواز خو ټول نړۍ کې پښتنو اورېدی دی نن که په خپل خوږ اواز باندې د وایس اف امریکا ډیوا کتونکو ته څه ووایې خلق په تیږو باندې ولې سارنای ده که نه راشمه مازې د لیونی ده خلق په تیږو باندې ولې سارنای ده که نه راشمه مازې د لیونی ده یله راځه راځه چې ساره لاړ شو که نه راشمه مازې د لیونی لا بارا شولا بدباړه خاورې چونه خنا راشمه مازې د لیونی خلق په تیږو باندې ولې سارنی ده که نه راشمه مازې د لیونی راشمه مازې د لیونی ده د وایس اف امریکا سره د خبرو کولو یو ژت مننه ډېره مننه ډېر خوشحاله